په عبدالله باندې چا ولې پیسې باندې کړلې؟ تازه له عبدالله سره څه کیږي؟ په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د مالیې وزارت په یوه پریکړه کې ویلي دي چې له دې وروسته به د اجرایه ریاست ته یوه افغانۍ هم ورنه کړي او اجرایه ریاست ته به چې کومه بودیجه ځانګړې کېده هغه یې لغوه کړې ده. پرون د ولسمشر غني له لورې په یو خپاره شوي په فرمان کې اجرایه ریاست لغوه اعلان شو او همداراز ټولو ادارو ته هم لارښوونه شوې وه چې د اجرایه ریاست له لورې هیڅ مکتوب ونه مني. د مالیې وزارت همدا پریکړه د دغه فرمان تر خپرېدو وروسته کړې ده. صحیحون ویبپاڼې ته د یوې سرچینې په حواله لیکل شوي دي چې مالیې وزارت د اجرایه ریاست بودیجه لغوه کړې ده او نور به اجرایه ریاست ته یوه افغانۍ هم ورنه کړي. خو بل لوري ته پرون ځان بللي او خیالي ولسمشر عبدالله هم یوه اعلامیه خپره کړې وه چې په هغې کې ویلي وو چې له نن نه وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ولسمشر نه دی ځکه چې د ملي یووالي حکومت پای ته رسېدلی دی. هغه همداراز لیکلي وو چې د اجرایه ریاست کارکوونکي د خپل کار ته د نورو کله په څیر ادامه ورکړي او هغه به د یو فرمان له لارې نوی اجرایه رئیس هم ژر معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د عبدالله دویم مرستیال سعادتي سپیدار ماڼۍ ته هم نه و پرېښودل شوی او ځینو سرچینو ویلي وو چې د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح غواړي چې په سپیدار ماڼۍ کې خپل دفتر جوړ کړي. د سرچینو په وینا چې امرالله صالح ولسمشر غني ته ویلي وو چې هغه ښه پوهیږي چې عبدالله او د هغه ډله په څه ډول له سپیدار ماڼۍ څخه وباسي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.